اشه چې کله لاله د اتکان سره تم ششته سوې دخل مرتي ماجي اشه د مخه ته چی کار کوي روزانه دی کوله د ورځې به سو غټل دا تقریبا ما تاسو شه نسو نو دا یو کارم نو ولنو گزاره دي څنګه کول بس گزارم بس ودرېدل شي و څنګه د اتکان خوشاله و شیخ خرسیږي وس گزاره کوي شه غس د زړه یو دوالي کړه ولې مینه د کړې په خوره شي صرف شه دا سیدی د چکن لالا دکان دی وسیم یې سامان پاته دی هغه به ان شاء الله د خپل راوړي پیسې نور کړی دي سامانونه بلادای نورم راوړي ټاټي پاته دي پیاز پاته دي پرچونی سامان دي دا ستاسو په ډونیشن باندې دا کار ممکن اصول د مخه د روزاني او د شام بکول او په دایه کې بیا روزاني نه ولې د خپل خورین نه لري او ویډیو به تاسو کتلی مالی کنډیشن ډیر سره کمزوري خدای دې تاسو د ډونیشن قبول کړي بس دا ستاسو د روزي یو ذریعہ ده په دې کې خدای وتا د روزي درکې تجارت دې هغه سنت عمل حضور نبی پاک صلی الله علیه و سلم زموږ نبی هغه دا کړی په دا کې خدای برکت اچي سارا سي سودنده بکړي تقریبا والله کوم حساب ته کړی ته وس وشماره ته راوښ اصل چې مشمار کې غڅوي سار ګرځي وش هغه دغه نه بغړه کړ یا غم ول ا نور مکه ګډول داګه دا و بیا خو ماشاءالله ډیره کړه ټول باندې په ولا دا بیا څه راکړه بس وس دوایو کواشه نور شان راوړه کار مکتب وتی بیا نور پیسې در کوم بیا نور شان ولا بس په ځل خدای دې آباد ساته خدای دې مخواره و الله دې آباد ساته خدای پاک چې انسانان کوم خلق چې دا غریبان د پاره مرسته کړې دا هغه دې خدای آباد ساتي تا دې خدای آباد ساتي امين دا چې دا غریبان سره مرسته کوي شابش زوسلا